یو ملګري تپوس کړی دی چې زلزله څنګه راځي په دې کې دا چیچل کېږي موږ ته خو صرف دا ښکاري چې ځمکه خوځي را پاسه نه داسې موږ ته صرف دا ښکاري دا ځمکه کې دنده چیچل کېږي نو واوره د دې انسر چې کوم دی د دې جواب دا دی ګوره دا ځمکه چې کوم ده دا ساینسدانانو په 3 حصو کې تقسیم کړ دا به کومه منې چې ته له پاسه ګرځي دې ته ویل کېږي کرسټ د دې نه لاندې چې کوم ده هغې ته ویل کېږي منټل او د هغې نه چې کومه لاندې د کومه چې ډېره زیاته ګرمه ده ډېره زیاته هغې ته ویل کېږي کور په دې له پاسه کرسټ په کوم وایي چې ته ګرځې او د دې نه لاندې چې کومه ده منټل په دې کې پلیټ موجود دي غټ غټ ګټان پکې موجود دي هغې ته ویل کېږي ټیکټانک پلیټ دا کوم پلیټونه چې دا ټیکټانک پلیټ دا په یو خاص ترتیب سره حرکت کوي په یو خاص ترتیب سره حرکت کوي لیکن کله چې دا حرکت چې کوم دی دا مومنټ چې کوم دی دا ګډوډ شي دا ګډوډ حرکت شروع کړي نو دا یو بل سره ولګي یو بل سره یو فلیټ د دې طرف نه روان دی یو دغه طرف نه راغی د یو بل سره په دې منځ کې ولګي دغه د جوړښت شي او زلزله راشي دا په کمې ځمکې د لاندې چې دا یو بل سره ولګېده دا ځمکې ته ویل کېږي چې دا د دې اف سنټر دی صحیح ده او په کوم ځای کې چې دا یو بل سره ولګېده ځمکې د لاندې په کوم ځای کې یو بل سره ولګېده هغې ته ویل کېږي فوکس ته په نیوز کې بیا اوري چې دا د فوکس دی نو فوکس هغه ځای ته ویل کېږي په کوم ځای کې دا ټیکټانک پلیټ یو بل سره ولګېده او کله چې موږ د ځمکې نه بهر روز دا په ځمکه کې دنده لګېدلي دي په ځمکه کې دنده هغه ځای ته ویل کېږي فوکس لیکن موږ چې د ځمکې نه بهر روزو فار اګزامپل د بلوچستان په ځمکه کې دنده ټیکټانک پلیټ ولګېده دا په کوم ځای کې دنده چې ولګېده دغه ته ویل کېږي فوکس دا د زلزلې فوکس دی او کله چې موږ د دې ځمکې نه بهر روزو دا د بلوچستان ځمکه ده نو موږ بیا چې بلوچستان اف سنټر دی صحیح ده د دې نه علاوه دې پلیټ سره بل چلم کېږي هغه چل څه دی هغه دا دی ګوره لښته چې کومه چې شنه لښته وي هغه چې کله ته داسې راتاوی نو هغه یو حده پورې راتاو شي داسې لیکن کله چې هغه خپل هغه حد ته ورسي نو هغه په هغه ځای کې ماته شي په یو ځای کې داسې حد راشي هغه په هغه ځای کې ماته شي دغه شانې دا ټیکټانک پلیټ چې کوم دی که نه دا اول نه داسې دی دا داسې راتاویږي داسې کېږي نو دا په دې ځای کې ماته شي چې په دغه ځای کې مات شو نو هغه لښته چې کله ماته شي هغه داسې غرنګ داسې اواز وکړي او داسې وایبریشن پکې داسې پیدا شي وایبریشن دې سایډ ته هم وایبریشن پیدا شي او دې سایډ ته هم وایبریشن پیدا شي دغه شی دا کوم ټیکټانک پلیټ چې دی دا چې کله په دې منځ مې داسې مات شو نو دې طرف ته هم وایبریشن پیدا شو چې غر اواز وکړي او دې طرف ته ځمکه چې هم دا وخوځي او دې بل طرف ته پکې هم وایبریشن پیدا شي او بیا دغه طرف ته دا ځمکه چې کوم ده دا هم وخوځي نو دغې نه هم ځمکه خوځېده پیدا کېږي او ګوره بله خبره چې دې دپاره کوم ده دې باره کې چې بله کومه خبره ده او هغه دا ولکانیک ارپشن یعنې څه ته چې آتشفشا ویل کېږي دا څنګه پیدا کېږي په ځمکه کې ګوره په ځمکه کې دنده غټ غټ ګټان دي نور ګټان دي دا ټیکټانک پلیټ نه نور ګټان دي هغه چې کله ډېر زیات ګرم شي یعنې ټمپریچر سیوا شي او له پاسه پې دباو هم سیوا دی پرشر پې سیوا دی د دې د وجې نه هغه څه شي ویلی شي یو شیز چې کله ته ډېر ټمپریچر له سیوا کېږي هغه ډېر زیات ګرمي هغه ویلې کېږي که نه لکه مالګه ته لوښي کې واچې او څه وخت اور له پاسه کېږدي نو دا داسې وخت به راشي چې دا مالګه به ویلې شي دغه شانې ډېر څیزونه ویلې کېږي لکه بوټ چې کوم دی پالشټکي بوټه دا ته به اور له پاسه کېږدي دا به ویلې شي څه ټیم پس به دا ویلې شي دغه شانې دا ګټان چې کوم دا ګیر چاپېره د ګټان یې نه که نه دا هم ویلې کېږي د یو ټمپریچر نه پس هغه ټول دلته نه ایکسپلین کېږي ځکه چې بیا به لیکچر ډېر زیات اوږد شي صحیح شو دا کم ګټان چې تاسو ګیر چاپېره یې نه که نه خلک وایي چې دا ګټان سوځي دا اور اخلي دا اور خود اخلي دا د څه شي نه جوړ شي دی هغه شی دې واپس جوړېږي نو ته څه کې هغه شی دې واپس جوړی په دې ځمکه باندې اور خورئ دا جوړ شي د آتشفشا نه ولکانیک ارپشن نه کوم چې ځمکې نه اور راځي د هغې نه دا ګټان جوړ شوي دي نو چې واپس کله ته دې ته اور لګې او د یو ټمپریچر د سیوا کې نو داسې وخت به راشي چې د دې نه به آتشفشا جوړه شي صحیح ده نو دغه شانې په دې ځمکه کې دنده ګټان دي ټیکټانک پلیټ نه ګورئ نور ګټان دي هغې باندې پریشر خو له پاسه سیوا دی که نه او ټمپریچر چې کله د هغې سیوا شي یعنې ډېر زیات ګرم شي نو هغې نه دغه شی جوړ شي دغه څه ورته وایي دغه میګما ترې جوړه شي هغې ته بیا میګما وایي صحیح ده دا کوم آتشفشا چې بهر ته روځي که نه دا ټول ډیپلی ایکسپلین کومه کوم چې په ځمکه کې دنده دی دغه دې ته ویل کېږي میګما صحیح ده دغه میګما ترې جوړه شي لیکن ما تاسو ته ووایي چې په منټل او په کرسټ کې یعنې ځمکې له پاسه کوم دوه لیرونه چې دي په هغې کې ګټان پراته دي غټ غټ داسې پلیټونه پکې پراته دي نو دا بهر ته راتلو ته نه پرېږدي کله چې دا ټیکټانک پلیټ داسې مومنټ کوي اخوځي دې خوا راځي دا پلیټ اخوځي دې خوا راځي دلته پکې لار خالي پاتې شوه نو دغې وجې نه دا میګما چې کوم دا بهر ته روځي او کله چې دا بهر ته راوته دې ته بیا ویل کېږي لاوا خلک وایي لاوا پلانکي ځای کې بهر راوته څوک وایي هلته راوته څوک وایي هلته راوته په ځمکه کې کله چې دا اور دند دی دا ورته ویل کېږي میګما لیکن ځمکه نه چې بهر راوته بیا دې ته لاوا ویل کېږي که ستاسو بل څه سوال تاسو په کمنټ کې کولی شئ انشاءالله تاسو ته به جواب زر نه زر میلاویږي